د کانونو وزارت وایي د مس عینک استخراج به ډیر ژر پیل شي. په سلامونو مو هرکلی کوم. د لا بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. افغان حکومت وایي ژر به د مس عینک د استخراج چارې پیل شي. د کانونو او پترولیم وزارت چارواکو ویلي چې د مس عینک د استخراج له چینایي شرکت سره خبرې کړي او دغه شرکت ژمنه کړې چې ژر به دغه کان د استخراج چارې پیلوي. افغان چارواکي دغه راز وایي چې د روانې میاشتې په پای کې به دغه چینایي شرکت په افغانستان کې خپل دفتر پرانیزي او تر هغه وروسته به د کان د استخراج پر لارو چارو خبرې کوي. د مس عینک کان په نړۍ کې د مسو له سترو کانونو ګڼل کیږي چې په تیرو کلونو کې د استخراج هوکړه له چینایي شرکت سره لاسلیک شوې ده، خو تر دې دمه استخراج د امنیتي ستونزو له امله نه و پیل شوی. اوس چینایي شرکت وایي چې د دغه کان د استخراج لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.